السلام علیکم زما خوږو پښتنو رونو خويندو نن چې کوم دی بیا ز تاسو سره حاضر ما او نن به خبره کوو جناب تاسو په کور کې یو سیز خامخا موجود وي هغه چې کوم دی زمونږ په کټوي یعنی انګولي کې زمونږ پخلی چې کوم وي هغه کې هم استعماليږي هغه نه علاوه دغه ډیر داسې فائدې دي چې په سلاد رایتا ماسته په دې مختلفو سيزونو کې چې کوم دی دغه استعمال کیږي چټني خاص کر چې کې نو زبردست قسم ذایقه ور کوي او دغه فائدې چې کوم دی بهترین دي هغه د جناب زیره تقریبا په هر یو کور کې وي او تاسو کچرته چاټ جوړ کړئ فروټ چاټ جوړ کړئ یا د چڼو چاټ جوړ کړئ د لوبیا چاټ جوړ کړئ نو په هغه کې چې کوم دی زیره واچوي یا چې کوم دی خصوصا او دا زیره په چټنۍ کې په سلادو کې په رایتا کې په هر څه کې د دې استعمال نه صرف دغه خوند او ذایقه زیاته کی بلکې د دې چې کومې فائدې دي کومه تاسو ته نو یقیني تور به تاسو د زیره استعمال نورم زیات کوئ زیره چې کوم د تاسو د هاضمې لپاره بهترین چیز دی یعنی کلم چې تاسو د زیره استعمال کوئ که تاسو خیال کړئ اکثر د ماشومانو خېټه کې درد وي یا موږ چې واړو په خېټه کې بم درد او چرته به قبض شلو چرته به خېټه خراب شوله نو مور یا نیا یا داسې مشرانو مشر چاچی یا مامي په هر کور کې وي نو هغه به سکارو کو چې د زیره او لونګ او مختلف قسم سيزونه خو خصوصا د زیره دا به اوې شوله په وبو کې او خستغون ته کاوه به ته جوړه کا او داغه هغه وب چې کم دی نو هغه به موږ راکولي او زمونږ خېټه به کم دی زبردست قسم اعتدال سره و نو دا صرف ماشوموالي سره دا خبرې نه دي ک دا لوی چې کم خلک دي ک د دې هم داسې صدا اعظمي مسلې وي نو د زیره د وب چې کم دي یا کاوه کې کدي زیره واچي یا د زیره د شپې نه په وبو کې پری دغه وب چې کم دی سحر هغه په نهر باندې د هغه استعمال کوي نو یقیني طور د دې هاضمه چې کم ده دا ډیره بهترین وي ور سره کوم خلکو ته نن سبا خاص کر چې دا مسلې دي چې خېټه مې پړسیږي د ګیس مسلې وي بس په یو 10 باندې دوه مونږ نشم کولای چې خېټه مې دونو پړسیږي یا چې کوم د بار بار باتروم ته زما درد مې کیږي متیاز مې سم نه کیږي خصوصا د آی بي اس چې ورته وي په انګریزي کې اریټیبل باول سینډروم دغه چې کوم مریضان دي کدي د دې زیره استعمال په خپل خوراکونو کې کوي نو تاسو یقین وکړئ چې د دې د خېټې درد د دې د خېټې پړسوب او یا د خېټې د مسلې چې کوم دي دا به انتهایی حد پورې کمی شي دغه تاسو ګورئ نو اکثر لبا د ماشومان د چې جاړي وږي ګراپ واټر ولا ورکا دا ګراپ واټر د وی چې کومه د بل سن دي هم دغه زیره کاګه لونګ هم دغه سيزونه دي د دیو به خټکول دي اغه نه او بويست دي او اج موږ ماشوم ته ورکو زموږ ماشوم جړه کلا رکی دغه د خېټې درد یعنی انفنټایل کولیک ماشومان تر 2 کالو پورې هر خوراک نه بعد یا دغه سي د خېټې د درد ډیر زیات کیږي نو که دغه ماشومانو کې دا د زیری لونګ او دغه چې کم دی دا د کاګه یعنی سونف د دې د اوب کته سو کوټ کوي ماشومان ته ور کوي نو هغه سره یقیني تور تاسو د ماشومان هاضمم خوي او تاسو ماشوم چې کم دینو خوراکم ډیر خالي او تاسو د ماشوم چې کم دی ډیر خولي طریقې سره دغه گروث کیږي ځکه چې هاضمه خوي او دغه امیونټي خوي زیری باره کې ما خبرو کوله چې د سره تاسو امیونټي هم خکېږي کوم خلکو ته خاص کر چې د بلډ پريشر مسلې دي یا د شوګر مسلې دي یا دغه وزن زیات دی یا د زړه بیماریاں دي ورته نو هغه خلک یې سیفلی بالکل اطمینان سره خ په محفوظه طریقه استعمالول شي د زیره مختلف داسې فواید دي چې د سره تاسو بلډ پريشر دا بالکل نارمل تر ازي تاسو د زړه کوم مسایل دي خصوصا د کولیسټرول چې چا زیاتی د وینې غوړ د چا زیاتی اور سره کمی دي شي او اغه نه علاوه تاسو شوګر د پاره ډیر زیات خدي د زیره د وب که تاسو دا استعمالوي تاسو شوګر نه زیاتیږي او تاسو شوګر اعتدال سره وي او خاص کر زما هغه رونه خويندې چې کم دا کوشش کوي چې موږ خپل وزن کم کو نو هغه کې په نهر باندې سحر د زیری د اوبسکی نو د سره یقیني طور د هغه د وزن کمیدو چې دا کم چانسز دي دا ډیر زیات خشي او وزن کمیدو کې اغیلا مدد ورکړي رونه خويندو خبرې وکړو دغه سي ان شاء الله په مختلفو سيزونو باندې مختلفو بیماریانو باندې او مختلفو دوايانو باندې نو زموږ د بل ویډیو انتظار کوئ دا چینل ضرور دا سبسکرایب کړئ دا بیل دا بٹن چې کوم دا اوه چې زموږ نوې کومه ویډیو مرাজি ان شاء الله تاسو ته به ملاويږي او ان شاء الله د صحت حواله سره تاسو معلوماتو کې به اضافه کیږي خپل ډېر خیال ساتئ د الله پامان